سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګري، یو ملګري دلته په یوټیوب باندې یوټیوب چینل باندې پوښتنه کړې ده چې ما انټرویو ورکړې، تر اوسه پورې ماته جواب نه دی راغلی. آیا زه لیسنس د ډریوري لیسنس لپاره دمان کولی شم او که نه؟ ګورئ ملګرو، تر څو چې تاسو اسناد نه اخیستی، تاسو فرانسه کې ډریوري لایسنس نشئ اخیستلی. ولې؟ تاسو هغه درس ویلی شئ، مطلب تر څو ستا اسناد راځي ته ورته درس ویلی شئ، تر څو ته چې کوم تیوري ستا کوم امتحان دی کو د لاغوت امتحان دی، هغې دپاره ته مادګي ونیسي، هغې دپاره ته تیاری ونیسي، او هر کله چې تا اسناد واخیستې نو بیا ته لیسنس دپاره اپلای وکړې، ته هغه امتحان ورکړي. او تر څو چې تا اسناد نه اخیستې نو ته هیڅ وخت کې دلته په فرانسه کې ته ډریوري لایسنس نشي اخیستلی. ولې؟ آمادګي ورته اوس نه ونیسه، درس ورته اوس نه ووایه، تیاری ورته وکړه، دغې کو د لاغوت دپاره چې کوم دی اپلیکیشنونه دي په موبایل کې، هغه ډاونلوډ کړه، کتاب شته هغه ووایه، تر څو ته ورته درس ووایې، آمادګي ورته ونیسي. هر کله چې ستا اسناد راغلل نو ته بیا ډریوري لیسنس لپاره دمان کولی شي. نو دا بهترینه یو ښه خبره، ښه مشوره دا ده چې ته ورته اوس نه درس ووایه. ولې؟ تر څو چې تا اسناد نه اخیستي، ته امتحان نشي ورکولی، ته ډریوري لیسنس نشي اخیستلی. نو مننه ملګرو، که هر څوک هر څه پوښتنه لري، تاسو صرف او صرف خپلې پوښتنې دلته یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې وکړئ، تر څو زما دپاره اسانه او یو ځای او زه ستاسو د پوښتنې نه پوښتنې راواخلم او تاسو ته پرې ویډیو جوړه کړم. نو مننه ملګرو.